وې زما پلار هغه نه مخ کې وی نیکه مې وې اوس پکې څوک دی وې زم وې تا نه بعد وې شاید کزوی مې وی بکې نه پاتې وې وې صاحب خپنه شي سره ویم دیتا چې زړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نیکه د لاړو پلار دی راغو پلار د لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل به ولا راشي ته څنګه وې چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی با دربار بند کړي کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخت راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاست د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خود اعلان شي په هغه دی کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دی کی بني لخت راواغستو د بادشاہ نشغل او مغه سي په سر کېده یو څو لخت وینځه واله اچرا پاسې د نو ډېر وجړل بیا و خندل خایو خندل د دلاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی وي وسب خندل زکا چې د ډېرې مودې مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا اړه مې خوشحال شو نو زکه مې وخت ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکا چې ما یو لس ملټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس پکې پروتي چې ابد څومره لخته عزیزان بادشاہ وی والله رښتیا دی بادشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چې هلکه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي اهم غرزول مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي دا پروت یو قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دا بالغ ته مو لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستا او روټه به کول یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی د ته ور شانار راوړل خواګه غوندې وګور